تاسو یې چې پخوانی جهاد کې هم موږ وغولیدو. نو دا پخوانی جهاد کې خو د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت 2 میلیونه کسان په شهادت ورسېدل، کورونه یې وران شو. د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف، د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف، هم د انټرنیشنل بین المللي قوانین چې کوم د کپیټالیزم سټیټ کې موږ اوسېږو ملک اروپایانو، او هم د شرقیانو په خلاف روسانو زموږ په ملک کې تجاوز وکړ او راغی. دا د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف ده. که چیرې موږ غواړو هغه جهاد ته دغه الفاظ ورکړو نو هغه 2 میلیونه شهیدانو ته یو رقم توهین ده. هیله مو دا ده چې دغه موضوع نه ځان وژغورو. بل یو هیڅوک سوال کوه جواب بدل کوم، یو سوال کوه یو جواب بدل کوم. صحیح ده؟ زما خبر نه ده تکمیل شوی. مهرباني خبره مکمله کا جواب کې سوال به څه جواب درکوم. صحیح ده؟ بالکل 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 ته جواب راکړه، زه ستا خبره اورم او ستا د خبرو سره زه بحث کوم. ستا په نظریات زه خو اول په دې اعتقاد نه لرم چې ستا نظریات جهادي وي، ځکه ستا نظریات چپي ده. ته چپیو تلابي کوي او د چپیو خلیق تلابي کوي او د دوی د نظریات تایید. تا نه د جهاد استدلال نظریات د دانه ده، نظریات د دانه ده کوي کنه دا ستا شخصي کار ده. دوی موضوع دا ده چې تاسو که غواړئ په یو موضوع باندې تم شئ و ستا مشر د امریکایانو سره ناست و امریکایانو سره خوري او دا کوي دا کوي. زما مشر د هغه ولې نه یادوي چې زما مشر د روسانو سره هم جنګېدلی. زما مشر تر ټولو غټ د روسانو د ملا تیرې ورمات، هغه ولې نه یادوي. او دا اجازه راکړه زه به خبره تکمیل زه سړي سره خبرې کوم. تاسو ما پرېږدئ انډیوالانو، زه ولا جواب ورکوم. ډاکټر صاحب نه یو د هیله دا چې لږ خبرو وکړه چې زه تاله جواب درکړم. خپل سوال وکړه. ګوره سوال مه کوه. تا په یو 100 دقیقو کې دی 15 خبرې وکړو، ټول ما نوټ کړي. هیڅوک به خبرې نه کوي ډاکټر صاحب. هیله کوم یو سړی به خبرې نه کوي، خو ته مهرباني وکړه. اجازه راکړه. زه تاله اوس کوم کنه دی اروپا مجاهد، زه تعالی ټیم درکوم. زه تعالی ټیم درکوم. یو سوال وکړه، زه تعالی جواب درکوم. بل سوال وکړه. یو خو دا خطاب چې کوي زه مسلمان یم، افغان یم، مجاهد یم، پلار مې په شهادت رسېدلی، ورور په شهادت رسېدلی، کورنۍ مې په شهادت رسېدلی، په ده فخر کوم. یو د روسانو په مقابل کې جنګېدلی هم یم. اجازه راکړه چې د خپل خبره درته وکړم. اجازه راکړه چې خپل خبره تکمیلوم. منظور پښتین یا د تاسو ما سوالونو ته پرېږده چې زه جوابونه درکړم، ته مونږ پوښتنې ته ورغلې. مهرباني وکړه تاسو نظر دلته مهرباني وکړه. زه اول ډاکټر صاحب مونږ هېڅ کله نه دي ویلي مونږ عام مجاهد د دې اکثر له مونږ دا اصطلاح استعمال کړې. مونږ عام مجاهدین خو دي چې دې قرباني ورکړي. ځان په خبره پوه کړه. بل زه تانه یو پوښتنه کوم چې دا جهاد د کافرو په خلاف کېږي که د مسلمانانو په خلاف؟ دا جهاد د مسلمانانو په خلاف نه کېږي، د کافرو په خلاف کېږي. وایه تاسو 1915 کې د چا په خلاف جهاد کوو؟ واک ونیسه. ګوره صافی صاحب نه واک ونیسه. داود خان حکومت تاسو کوم جهاد کوو د افغانستان کې؟ صافی صاحب یو خو زه ته باید جواب راکړه کنه. ګوره زه ته باید علمي خبرې وکړو په علمي موضوع باندې کنه. علمي تاسو ګوره زه ستا په موضوع باندې پوهېږم. ما په موضوع نه پوهېږي، زه ستا په موضوع پوهېږم. ما خبره اوره. زه تا ته چې په 1915 کې د داود خان حکومت او اسلامي حکومت ته کوم جهاد کوو؟ اجازه راکړه. اوس صافی صاحب بیا خو په علم تقاضا دا ده، د علم تقاضا دا ده. اخلاق دلته حکم کوي چې زما نظر واوره، زه ستا نظر اورم. داود خان په خپله د کمونستانو له طرفه ترور شو او ووژل شو. همدغه کمونستان چې نن په سیکولران بدل شوي، دغه کمونستان په هغه وخت کې د کمونستي د مفکورې د پلي کولو دپاره د کابل په پوهنتون کې ډېر غټ ونډه یې درلود او افغان مسلمان ملت د هغه نتیجه یې ولید چې حتی ببر کارمل او نور دا په دې دروغ نه خلاصېدلی شي. ستا پوښتنه ته اعظم لعنت دې پاچا صاحب خبر واوره. یو خو چې کله خبره کوي د بل سړي خبره هم واګ ونیسه. اجازه راکړه. ته د داود خان
د داود خان په وخت کې چې حزب اسلامي د داود خان په متعلق ودرې دا جهاد وکنو همدغه د پښتنه ده. اجازه راکړئ چې وضاحت درکړم چې کله نه ته ماته اجازه نه راکړې په خبرو کې به پاچا صاحب نه دلته جواب راکړه همدلته درکوم زه ته نه تختم ستا دی او دا ټول د راوړ نه په هر مضمون چې سره ټول تنظیمونه دې جمعي برتم ټول تنظیمونه یو خبر ما چې جواب ورکوم تنظیمونو په نمائندګي نه راغلي زه د आवाज زما عقیده او زما نظریه آزاد او خپلواک دا زه کولای شم دا د کوم دیموکراسي د پاره چې تلابي کې زه د همدغه دیموکراسي تر سوري لاندې تاسو سره بحث کوم او دا مې حق ده دیموکراسي په یو په شریعت په یو بار څه په کوم ځای ما ته دا کوم ما ته ایکسټند کوم ډیره مهرباني مزه دوه په ان شاء الله نو نه زه ستاسو سوال ځواب ورکوم زه خپل ځان نه دفاع کوم دا مې حق ده چې باید وې کوم بل دې منډه ما جواب راکړم ما ته جواب بچا صاحب محترم زه نه منډه وهم او نه په منډه په ګدالته ولاړم لکه راوړ څه پښتنه جواب درلود جواب درکوم او کوم جواب نه درلود بیا جواب نه بخانه یو حیث مسلمان نور جنایتونه ته اشاره نه کوي ته هر ورځ همدغه د مضمون نه چې حالا دا تاسو ستاسو یو د ستاسو جنایتونه په لابي کې نه مانه په دا خبرو باندې ټول عمر ولا ګوره پاچا صاحب د نقل لیداري پاچا صاحب محترم ګوره زه تاته محترم خطاب کوم زما خبره تاته محترم خطاب کوم تاته د ګوره احساساتي کېږه ما پاچا صاحب ګوره یو خو هر خبره ستا ولس خبرې دلته ما نوٹ کړې ولس نه تا نه ما ګوره داخل ګوري ګوري تا ما ته سوال وکړ ما ته ویل چې ته ما ته جواب راکړه چې د داود خان په خلاف تاته جواب واپنی صاحب ګیرم ته د داود خان په وخت کې جهاد بيخي فرض نه و دا راته وایي چې د ترکی په وخت کې جهاد فرض وکنه و دا راته وایي ها دا راته وایي چې ترکی په وخت کې خبره وته داود خان خبره کوم ته ما جواب راکړه صافه ست پرې دا زو پاچا صاحب خبرې بس یو خبره کوم مهرباني وکړئ پاچا صاحب تا ګوره سوال وکړي د دې سوال زه دومره یو خبره تاسو ته کول غواړم دی وایي چې ته ولې په هغه ظلمونو باندې نیوکه نه کوي چې هغه کمونستانو کړي ته ورته خپله کمونست وایې زه هغې باندې نیوکې څه حق بیا لرم ته ځان د مسلمان وایې منحص د مسلمان ته باندې باید زه نیوکه وکړم ګوره صاحب صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه کوم ما ته ویل چې د صبر کو دا تاسو یو منټ صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه وکړه چې د ثور کودتا څنګه او ما ورته چې غټ جنایتو به چې خلک محکمه شوی چې د ثور کودتا کړی ده زه ورته ډاکټر صاحب ته وایم چې په 1915 کې دا خلک چې تیرو پاکستان ته د جنایت کړی خیانتګر دي کنه دي وای جواب څه وای پاچا صاحب وای هغه وخت کې داود خان کافر و بیا عمرې ته چې مسلمان شو چا دا چا د دلیل تاسو ویلي دا پاچا صاحب صافه ته کېنه زه خبره کوم ته خبره ما تحریف وای پرې چې خبرې کوم ته بل خواته محمد خان وګوره ته خپل سوال وکړې یو د قاضي دواړه سرپرایز دا د ډاکټر صاحب له نه دی چې سایبر منطقي مخینولې سایبر منطقي مخینولې پر خبره کې لږ د خپل سوال خبرې ته نه پریدي مې کو پروانه کې د زموږ معلومات د ته موږ احترام ورکوو ته خپل خبرې کوي موږ د کوم ته نه لګو ته موږ مسلمان وروړي افغاني د دې له ټول څه ډاکټر صاحب ته راغله ته چې راغله پاچا صاحب ته چپه وېلې ته چې راغله په خبرو کې ډوټه ته چپه طرفداري کې بلې یو کو ته ګوره واګونی سره محمد ستا موقف معلومه ده ته څه کوي او د چا سره کوي او څه خبرې کوي مسلمان چې بیا د دوه مسلمان خبرې ته ډاکټر صاحب خبره جواب یې په ورته قضاوت کوي ګوره زه تا بل پوښتنه کوم نن چې ته وایې چې بین المللي قرارداد شوی د هغې مطابق زما لیډر پیسې لي نو بین المللي قرارداد شوی چې اشرف غني صاحب هم پیسې لي دا پوجان په حساب راغلی افغانستان ته ما تا ته نه دی ویلي چې بین المللي قرارداد کې زما بین الافغاني ګوره یو خبره بین الافغاني بین المللي یو څه شو
یو شی شو ډالر یو ځل راځي ډالر یو ځل راځي اشرفي سره د پتا ته راځي یو شی پاچا صاحب محترم $3 میلیون چا واغستل $3 میلیون په دې پیسې چا واغستل راکه سند چا اخیستی راکه سند چې د افغانستان کې چا یو نه ودل سړی دا خو خبره ده پاچا صاحب محترم مکرم مشر ستاد د خاسته ګیری نه د زر بیا د قربان سي زما خبره واوره زه چې تاسو سره بحث کوم هدف می دا نه ده چې خدا نه خواسته چې زه تا توهین کوم او یا ستا نظریات وکړم هدف مو دا ده چې دغه ملت یو څه ورکو او ستا نظر واوري زما هم نظر واوري والله که مې دا هدف وي چې ستا ته خدا نه خواسته په خیرنو سترګو وګورم یا داسې مې هدف وي پاچا صاحب راځئ دا به بهتر نه چې موږ د افغانستان په آینده باندې خبرې وکړو اوس چې هر څه شو پرېږدې دا سفر خپل لایف کې دا خبرې وکړه ته خو د خپل لایف کې دا خبرې نه کوې ډاکټر صاحب ته اجازه راکړه چې خپل لایف کې اسماعیل صاحب دې پرېږده دې دواړه پرېږده افغان ټایګر وروره دې دواړه چې پرېږده دې دواړه د خپلې خبرې وکړي ما اول ټول مال دا چې دې د منتقل صاحب سیده ټول سوال نه یو منټ صاحب یو منټ دا ولس یې واوري ولس دا زما خبرې واوري ولس د غازی امان الله خان په خلاف دی خلکو د جهاد پلان جوړ کړو د داود خان په خلاف د جهاد پلان د ترقی په خلاف د جهاد د حافظ الامین په خلاف جهاد د ببر کارمل په خلاف جهاد د ډاکټر نجیب په خلاف جهاد د صفت الله مجلسی په خلاف جهاد د ربانی صاحب په خلاف جهاد د مولا عمر صاحب په خلاف جهاد د کروي صاحب په خلاف جهاد د اشرف غنی صاحب په خلاف جهاد دا څنګه جهاد دی ډاکټر صاحب موږ په لوپې د خلاف پاچا صاحب کاموال او د قومي خلک خدای اندسې با احساساتي خلک دي زما خبرې ورګه قدرت خدای په دې کامه کې زه ډېر دوستان هم لرم زه څه وایم زه خپل د نظر یو دقیق ورکوم بیا بل دلته ورونو ته وخت ورکوي چې د خلک وخت وانه کړي دا تیګه دې ټول یو خواته اچوي دا ما چوه داسې منځ کې ودرېږه دا مو نظر ده بل مو نه الحمدلله ما ته ویل ډاکټر صاحب ولس قضاوت کوي ولس زما ویډیوګانې هم ګوري لایف هم ګوري ولس لیوانې نه دي همداسې مغزه خراب دي زما د په خدای قسم که زه یو پارټۍ سره تعلق لرم زه لا اله الا الله محمد رسول الله افغانستان لپاره مبارزه کوم نه د اشرف غني په کیسه کې نه طالب په کیسه کې زما ویډیوګانې زما لایفونه ټول پراته دي زما په لایف کې چا نه جوړه نشي کولای چې په طالب نه سپکه خبره او یو غلطه خبره او د کلام نه پراته دي خو زه دا وایم چې چاپی چې دې ځان خبره نه کوم زه دا وایم چې ستاسو په لایفونو کې تاسو عموما دا فکر ورکوي چې صرف مسلمانان منګه جهادیان منګه د اسلام تاسو لا خبرې دا خبرې نور پرېږدي په قرآن او قانون او قانون به صاحبان اسلام پالي دا خبرې دي افغانان ټول مسلمانان دي نه دي څه دغه اسلام پالي په کې کوم دین راوته کمونیستي کمونیستي خو لاره سره وغوړه په مسکو کې خدمت شوه په افغانستان کې تاسو په خپله لاره ژوندی کوئ ولې باید چې دا شی کوو دغه امریکایانو ته موږ خپله لاره برابره کړه که چې د طالب مجاهد ټول سره یو شوی وي نو امریکایان به نه وی راغلی خودسري نظام د طالبانو ولې د مجاهدینو پرېښودو دا پاکستان ته لاړو ولې پرېښودو چې اوس د شریعت ته غواړي په هغې وخت کې خو د مولا عمر صاحب شریعت ما منله ټول دنیا منلو دا مجاهدین محترمات په اسلام خبر لري ولې پاکستان ته اسلام ته منډې والي ولې د طالبانو په خلاف مسله جنګ بیا شروع کړو دا ګوره حقیقت مو ډاکټر صاحب باید چې ملي شی نه کار کوو موږ تاسې په ډېرو خبرو تېرېږو که افغانستان ته موږ تاسې صحیح میسج ورکوو خپلو ځوانانو ته ځوانان ما ورته ویلي زه خپله ما وخت تېر کړی د کابل او د کچه ګډ او د شمسالدین ځوانان نه دي دا پلار په یو تنظیم کې بچیان یې څلور واړه وروڼه وطنپال او د وطن لپاره کار کوي و پلار ته خپل کار کوي د چا تنظیم په دې کړي زه ورپسې زه اوس افغان یم زه مسلمان یم د وطن لپاره کار کوم اوس ځوانان په دغه فکر دي دې شي نو باندې موږ تاسې چې نه پاتو د وطن لپاره همدغه صرف خلک د سوشل میډیا کې څو کسان دي همدغه دي که د نور هم سوشل میډیا کې نه دي دا الحمدلله زه خپل نظر درته وایم موږ په افغانستان کې ټول د افغانستان ځوانان او د په شمول د تا هیڅ افغانان هغسې یو نظام نشي منلی افغانستان د افغانانو د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف وي افغانستان پرون هم د دغه ارزښتونو لپاره قرباني ورکړي نن هم ورکړي نه اوس چې زه ته باید په مستقبل باندې خبرې وکړو په آینده باندې
ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ګوره پاچا صاحب د اسلامي شرعي نظام ما ګورئ په افغانستان کې څل په څلو کې شریعت غواړم واک ونیسه غلط میسج باید خلکو ته ورنکو نه غلط میسج د اسلامي شرعي ډاکټر صاحب محترمه پاچا صاحب ډاکټر صاحب دواړه محترمین هو ګوره په زه نور لایف ایمان خراب شو ګوره ډاکټر صاحب محترمه تا ته موږ ټول ډاکټر صاحب احترام ته کوو چې دلته راشي ګوره څوک نه کنځا ته کوي موږ وروري مشري ته به نه پوهېږي موږ نه پوهېږو ګوره تا دې ځای کې دا خبره چې زه پاچا صاحب پسې راغلم ګوره ډاکټر صاحب محترمه الله باغی چې پاچا صاحب شخصي لامبات سره میسنجر کې زنګ ورته ووه ډاکټر صاحب محترمه ګوره دې ځای کې تا غلطي وکړه ته یو ډاکټر یې ماشاءالله او ته موږ احترام لرو افغاني ته وایي چې زه پاچا صاحب پسې راغلم په هغه وخت کې زه لایف کې نورې خبرې به یې ما تاسو نه اورېدلې دې ځای کې تا غلطه وکړه هر څه په موضوع باندې خبرې وکړو د حل لارې چې خلک سره ورسېږو محمد سعید هلمنده اجازات ورکړم ما د پاچا صاحب ته چې زه خاص مهرباني وکړه راغلی وم هدف مې دا و چې د سره یو ټوکه وکړم او ورته ووایم چې یاره ورور زه په خپل نظر کې موافق نه یم زه د پاچا صاحب ډېر احترام ساتم او د مونږ دوست ده د مونږ مشر ده خبرې کې یو بااحساسه افغان ده هدف مې دا نه و چې ده پسې راغلی هدف دا نه و دا یو جنبه د یو عرف و او بل نظر ده کې نه و تاسو ویل چې پخوانی جهاد کې هم مونږ وغولیدو نو دا پخوانی جهاد کې خو د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت 2 میلیونه کسان په شهادت ورسېدل کورونه یې وران شو د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف د ټول بین المللي قوانینو په خلاف هم د انټرنیشنل بین المللي قوانین چې کوم د کپیټالیزم سټیټ کې مونږ اوسېږو ملک اروپایانو او هم د شرقیانو په خلاف روسان زمونږ په ملک کې تجاوز وکړ او راغی دا د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف دی کچېرې مونږ غواړو هغه جهاد ته دغه الفاظ ورکړو نو هغه 2 میلیونه شهیدانو ته یو رقم توهین ده هیله مو دا ده چې دغه موضوع نه ځان وژغورو بل یو هیڅوک سوال کوه جواب بدرکوم یو سوال کوه یو جواب بدرکوم صحیح ده زما خبر نه ده تکمیل شوی مهرباني خبره مکمله کا او جواب کې سوال به کې جواب درکوم صحیح ده بالکل ته جواب راکړه زه ستا خبره اورم او ستا د خبرو سره زه بحث کوم ستا په نظریات زه خو اول په دې اعتقاد نه لرم چې ستا نظریات جهادي وي ځکه ستا نظریات چپي ده ته چپیو تلابي کوې او د چپیو خولې تلابي کوي او د دوی د نظریات تاییدوي تا نه د جهاد استدلال نظریات د دا نه ده که یې کنې دا ستا شخصي کار ده دویم موضوع دا ده چې تاسو که غواړئ په یو موضوع باندې تم شئ وایي ستا مشر د امریکایانو سره ناست و امریکایانو سره خوري او دا کوي زما مشر هغه ولې نه یادوي چې زما مشر د روسانو سره هم جنګېدلی زما مشر تر ټولو غټ د روسانو د ملا تیرې ورمات هغه ولې نه یادوي او دا اجازه راکړه زه به خبره تکمیل یو سړي سره خبرې کوم تاسو ما پرې انډیوالانو زه ولا جواب ورکوم ډاکټر صاحب نه یو د هیله دا چې لږ خبرو کوم چې تعالی جواب درکړي خپل سوال وکړه ګوره سوال مکوه تا په یو 100 دقیقو کې دی 15 خبرې وکړو ټول مانټ کړي څوک به خبرې نه کوي ډاکټر صاحب یو سړی خبرې نه کوي خو ته مهرباني وکړه خبرې اجازه راکړه اے دی اروپا مجاهد زه تعالی ټیم درکوم یو سوال وکړه تعالی جواب درکوم بل سوال وکړه یو خو دا خطاب چې کوي زه مسلمان یم افغان یم مجاهد یم پلار مې په شهادت رسېدلی ورونو په شهادت رسېدلي کورنۍ مې په شهادت رسېدلي په ده فخر کوم یو د روسانو په مقابل کې جنګېدلی هم یم اجازه راکړه چې د خپل خبره درته وکړم اجازه راکړه چې خپل خبره تکمیلوم منظور پښتین یا د تاسو ما سوالونو ته پرېږده چې زه جوابونه درکړم ته مونږ پوښتنې ته ورغلې مهرباني وکړه تاسو نظر دلته مهرباني وکړه زه اول ډاکټر صاحب مونږ هېڅ کله نه دي ویلي مونږ عام مجاهد د دې اکثر له مونږه دا اصطلاح استعمال کړي مونږ عام مجاهدین خو دي چې دې قرباني ورکړي ځان په خبره پوه کړه بل زه تا نه یو پوښتنه کوم چې دا جهاد د کافرو په خلاف کېږي که د مسلمانانو په خلاف دا جهاد د مسلمانانو په خلاف نه کېږي د کافرو په خلاف کېږي وایه تاسو 1915 کې د چا په خلاف جهاد کوو واک ونیسه ګوره صافی صاحب نه واک ونیسه داود خان تاسو کوم جهاد کوو د افغانستان صافی صاحب یو خو زه ته باید جواب راکړه که نه
ګوره زه ته باید علمي خبرې وکړو په علمي موضوع باندې کنه علمي ګوره زه ستا په موضوع باندې پیږم ما په موضوع نه پوهېږي زه ستا په موضوع پوهېږم ما خبره وره زه تا ته چې په 1915 کې د داود خان حکومت اسلامي حکومت ته کوم جهاد کوو اجازه راکړه اوس فیصله بیا خو په د علم تقاضا ده د اخلاق دلته حکم کوي چې زما نظر واوره زه ستا نظر اورم داود خان په خپله د کمونستانو له طرفه ترور شو ووژل شو همدغه کمونستان چې نن په سیکولران بدل شوي دغه کمونستان په هغه وخت کې د کمونستي د مفکورې د پلي کولو دپاره د کابل په پوهنتون کې ډېر غټ ونډه درلود او افغان مسلمان ملت د هغه نتیجه ولید چې حتی ببر کارمل او نور دا په دې دروغ نه خلاصېدل شي استاپ تعظم لعنت دې پاچا صاحب خبر واوره یو خو چې کله خبره کوي د بل سړي خبره هم اجازه راکړه ته د داود خان په وخت کې چې حزب اسلامي د داود خان په متعلق ودرې دا جهاد وکنو همدغه د پښتنه ده اجازه راکړه چې زه وضاحت درکړم چې کله نه ته ماته اجازه نه راکړې په خبرو کې به پاچا صاحب نه جواب راکړه همدلته درکوم زه ته نه تختم ستا دی او دا ټول د راوړ زونه په هر مضمون چې سره دا ټول تنظیمونه دي چې موږ درته ټول تنظیمونه نه دي تنظیمونو په نمائندګي نه راغلي زه د زما عقیده او زما نظریه آزاد او خپلواک دا زه کولی شم دا د کوم دیموکراسي دپاره چې ته لابي کوې زه د همدغه دیموکراسي تر سوري لاندې تاسو سره بحث کوم او دا مې حق ده ډیموکراسي هم پوهېږم په شریعت هم پوهېږم په هر څه پوهېږم د دې معنی ته دغه مه کوه ما ته اکسپلین کوم ډېره مهرباني به زه دواړو پوهېږم انشاءالله نه هم نه زه ستا د سوال ځواب ورکوم زه د خپل ځان نه دفاع کوم دا مې حق ده چې باید ویې کوم بل دې د منډې مو زما د جواب راکړه ما ته باچا صاحب محترم زه نه منډې وهم او نه په منډه پوهېږم دلته ولاړ یم لکه راوړو چې هر څه پوښتنه ځواب درلود ځواب درکوم او که مې ځواب نه درلود بیا جواب بخښنه غواړم ته ولې یو ورځ من حیث د یو مسلمان نور جنایتونو ته اشاره نه کوې ته هره ورځ همدغه د مضمون ده چې هله درته څه څو لابي کوې ګوره پاچا صاحب پاچا صاحب محترم ګوره زه تاته محترم خطاب کوم زما خبره محترم خطاب کوم تاته د احساساتي کېږم پاچا صاحب ګوره یو خو هر خبره ستا 11 خبرې دلته ما نوٹ کړې 11 نه تا ما ګوره داخل ګوري ما ته ویل چې ته ما ته جواب راکړه چې د داود خان په خلاف ګیرم ته د داود خان په وخت کې جهاد بیخي فرض نه و دا راته وایي چې د ترک په وخت کې جهاد فرض و که نه و دا راته ووایه دا راته ووایه چې ترک په وخت کې زه تا نه د داود خان خبره کوم ته ما د دې جواب راکړه صافی صاحب ته پرېږده زه پاچا صاحب خبرې بحث کوم یوه خبره کوم مهرباني وکړئ پاچا صاحب تا ګوره سوال وکړئ د دې سوال زه دومره یو خبره تاسو ته کول غواړم دوی وایي چې ته ولې په هغه ظلمونو باندې نیوکه نه کوې چې هغه کمونستانو کړي ته ورته خپله کمونست وایې زه هغې باندې نیوکې څه حق بیا لرم ته ځان د مسلمان وایې منحص د مسلمان ته باندې باید زه نیوکه وکړم ګوره صاحب صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه کوم ما ته ویل چې د صبر خو دا تاسو یو منټ صاحب صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه وکړه چې د ثور کودتا څنګه او ما ورته ویل چې غټ جنایتو باید چې خلک محکمه شوي چا چې د ثور کودتا کړې ده زه ورته ډاکټر صاحب ته وایم چې په 1915 کې دا خلک چې تلي پاکستان ته دی دې جنایت کړی خیانتګر دي که نه دي وایي جواب یې څه وایي پاچا صاحب وایي هغه وخت کې داود خان کافر و بیا عمرې ته چې لاړ مسلمان شو
دا چا درته ویلي تا اوس ویلي دا پاچا صاحب صافه ته کښېنه صافه یې کښېنه زه خبرې کوم ته خبره مه تحریفوه پرېږده چې خبرې کوو ته بل خواته ځې بل خواته ځې بل خواته محمد اسماعیل وګوره ته به خپل سوال وکړې یوه د کادي دواړه سرپریز دا د ډاکټر صاحب لیک نه دی چې سایبر منطقي مې کښېنولي سایبر منطقي مې کښېنولي لپاره خبرې کوي دی خپل سوال مې کو پروا نه کوي دی زموږ میلمه دی زموږ میلمه دی دته موږ احترام ورکوو ته خپل خبرې کوي موږ د کوپر ته نه لګو ته موږ مسلمان ورور افغان د دې له ډاکټر صاحب ته راغله ته چې راغله 50 ته چپه وویلې ته چې راغله په خبرو کې جوړه ته چپه طرفداري کوي بلې یو خو ته ګوره واګونی سره محمد اسماعیل صافی ستا موقف خبرې ستا موقف معلومه ته څه کوي او د چا سره کوي او څه خبرې کوي مسلمان چې بیا د دوه مسلمان خبرې ته ډاکټر صاحب خبره جواب یې په ورته قضاوت کوي ګوره زه تا بل پوښتنه کوم نن چې ته وایې چې بین المللي قرارداد شوی د هغې مطابق زما لیډر پیسې لي نو بین المللي قرارداد شوی چې اشرف غني صاحب هم پیسې لي دا پوځیان په هغې حساب راغلي افغانستان ته ما تا ته نه دي ویلي چې بین المللي قرارداد کې زما افغاني ګوره یو خبره بین افغاني بین المللي یو شی شو ډالر یو جنرالي پاچا صاحب محترم $3 میلیون چا واغستل $3 میلیون په دې نه پېټه چا واغستل راکه سند چا اخیستی راکه سند چې د افغانستان کې چا هم نه ودلې سړی دا خو خبره ده واګونی صاحب پاچا صاحب محترم مکرم مشره ستاد د خاسته ګیری نه د زر بیا د قربان سي زما خبره واوره زه چې تاسو سره بحث کوم هدف می دا نه ده چې خدا نه خواسته چې زه تا توهین کوم او یا ستا نظریات وکړم هدف مو دا ده چې دغه ملت یو څه ورکو او ستا نظر واوري زما هم نظر واوري والله که مې دا هدف وي چې ستا ته خدا نه خواسته په خیرنو سترګو وګورم یا داسې مې هدف وي پاچا صاحب راځئ دا به بهتر نه وي چې موږ د افغانستان په آینده باندې خبرې وکړو چې هر څه شو پرېږدې دا سفر خپل لایف کې دا خبرې وکړه ته خو د خپل لایف کې دا خبرې نه کوې ډاکټر صاحب ته اجازه راکړې زه خپل لایف کې افغان ټایګر وګوره دوی دواړه چې پرېږدي دوی دواړه د خپلې خبرې وکړي ما اول ورته ویل دا چې دوی د منطقي صحیح ده ټول سوال ولس واوري نه یو منټ صافی صاحب یو منټ دا ولس واوري ولس دا زما خبرې واوري ولس د غازي امان الله خان په خلاف دي خلکو د جهاد پلان جوړ کړو د داود خان په خلاف د جهاد پلان د ترقی په خلاف د جهاد د حفیظ الله امین په خلاف جهاد د ببر کارمل په خلاف جهاد د ډاکټر نجیب په خلاف جهاد د صفت الله مجلسی په خلاف جهاد د رباني صاحب په خلاف جهاد د مولا عمر صاحب په خلاف جهاد د کرزي صاحب په خلاف جهاد د اشرف غني صاحب په خلاف جهاد دا څنګه جهاد دی ډاکټر موږ په نوم په دې کې لا کوپار ساده صاحب د پاچا صاحب کاموال او د قومي خلک خدای اندسې با احساساتي خلک دي زما خبرې ورګه قدرت خدای په دې قامه کې ډېر دوستان هم لرم زه څه وایم زه خپل د نظر یو دقیق ورکوم بیا بل دلته ورونو ته وخت ورکوي چې د خلک وخت ورنکړي دا تیګه دي ټول یو خواته شي دا ما چې د منځ کې ودرېږه دا مو نظر ده بل مو ولا نه الحمدلله ما ته ویل ډاکټر صاحب ولس قضاوت کوي ولس زما ویډیوګانې ګوري لایف ګوري ولس لیوانې نه دي نه مغزه خراب دي زما د خدای قسم کړه یو پارټي سره تعلق لرم زه لا اله الا الله محمد رسول الله افغانستان لپاره مبارزه کوم نه اشرف غني په کیسه کې نه طالب په کیسه کې زما ویډیوګانې زما لایفونه ټول پراته دي زما په لایف کې چا جوړه نشي کولای چې په طالب نه وسپکه خبره او یو غلطه خبره او د کلام په نه پراته دي خو زه دا وایم چې چاپی چې دې ځان خبره نه کوم زه دا وایم چې ستاسو په لایفونو کې تاسو عموما دا فکر ورکوي چې صرف مسلمانان منګه جهادیان منګه د اسلام تاسو لا خبرې دا خبرې نور پرېږدئ قرآن او قانون او قانون دي صافیان اسلام پالي دا خبرې دي افغانان ټول مسلمانان دي نه فکر دا دغه اسلام پالي په کې کوم جن راوته کمونیستي خو لاره سره وګوره په مسکو کې خدمت وه په افغانستان کې تاسو په خپله راژوندی کوئ ولې دا کیسې دا شی کوو دغه امریکایانو ته موږ خپله لاره برابره کړه
چې د طالب مجاهد ټول سره یو شوی وي نو امریکایان باندې نه وی راغلی خدسري نظام د طالبانو ولې د مجاهدینو په وړاندې پاکستان ته راغلی ولې پرېښودو چې اوس د شریعت ته غواړي په هغې وخت کې خو د مولانا ورکړ شریعت ما منله ټول دنیا منلو دا مجاهدین به خطرناک په اسلام خبر وي ولې پاکستان ته اسلام ته منډې والي ولې د طالبانو په خلاف مسله جنګ بیا شروع کړو دا ګوره حقیقت موږ ډاکټر صاحب باید په ملي شي نه کار کوو موږ تاسې په ډېرو خبرو تېرېږو که افغانستان ته موږ تاسې صحیح میسج ورکوو خپلو ځوانانو ته ځوانان هغه ځوانان ما ورته وویلي د خپله ما وخت تېر کړی د کابل او د کچه ګډ او د شمسدین ځوانان نه دي دا پلار په یو تنظیم کې بچیان یې څلور واړه وړه وطنپال او د وطن لپاره کار کوي و پلار ته خپل کار کوي د چا تنظیم پسې تلي زه ورپسې زه اوس یو افغان یم زه یو مسلمان یم د وطن لپاره کار کوم اوس ځوانان په دغه فکر دي دې شیانو باندې باید موږ تاسې چې نه پاتو د وطن دپاره همدغه صرف خلک د سوشل میډیا کې څو کسان دي همدغه دي که د نور هم سوشل میډیا کې نه دي دا الحمدلله افغانانو ترجماني کوم داسې نور لپاره دي زه خپل نظر درته وایم موږ په افغانستان کې ټول د افغانستان ځوانان او د په شمول د تا هیڅ افغانان هغسې یو نظام نشي منلی افغانستان د افغانانو د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف وي افغانستان پرون هم د دغه ارزښتونو لپاره قرباني ورکړي نن یې هم ورکړي نه اوس چې زه ته باید په مستقبل باندې خبرې وکړو په آینده باندې ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ډاکټر صاحب بخښنه غواړم پاچا صاحب د اسلامي شرعي نظام ما مخالفت تاسې کړی دی ګورئ په افغانستان کې څل په څلو کې شریعت غواړم غوږ ونیسه غلط میسج باید خلکو ته ورنکړو نه غلط میسج د اسلامي شرعي ډاکټر صاحب محترمه پاچا صاحب محترمه پاچا صاحب او ډاکټر صاحب دواړه محترمین هو ګوره په زه خو نور لایف ایمان خراب شو ګوره ډاکټر صاحب محترمه تا ته موږ ټول ډاکټر صاحب یې احترام ته کوو چې دلته راشي ګوره څوک نه کنځا ته کوي موږ ورور یې مشر ته مشر ته به نه پوهېږي موږ نه پوهېږو ګوره تا دې ځای کې دا خبره وه چې زه پاچا صاحب پسې راغلم ګوره ډاکټر صاحب محترم الله به هغه پاچا صاحب الله شخصي لامبا سره میسنجر کې زنګ ورته ووه ډاکټر صاحب محترمه ګوره دې ځای کې تا غلطي وکړه ته یو ډاکټر یې ماشاءالله او تا ته موږ احترام لرو افغان یې تا وایي چې زه پاچا صاحب پسې راغلم په هغه وخت کې زه لایف کې هم نورې خبرې به یې ما تاسو نه اورېدلې دې ځای کې تا غلطه وکړه هر څه په موضوع باندې خبرې وکړو د حل لارې چې شی خلته سره ورسېږو محمد سعید هلمندی زه اجازات ورکړم ما د پاچا صاحب ته چې زه خاص مهرباني وکړه راغلی وم هدف مې دا و چې د سره یو ټوکم وکړم او ورته ووایم چې یاره ورور زه ته په خپل نظر کې موافق نه یم زه د پاچا صاحب ډېر احترام ساتم او د مونږ دوست ده د مونږ مشر ده خبرې کې یو بااحساسه افغان ده هدف مې دا نه و چې ده پسې راغلی هدف دا نه و دا یو جنبه د یو عرف و او بل نظر ده کې نه و تاسو ویل چې پخوانی جهاد کې هم مونږ وغولیدو نو دا پخوانی جهاد کې خو د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت 2 میلیونه کسانې په شهادت ورسېدل کورونه یې وران شو د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف د ټول بین المللي قوانینو په خلاف هم د انټرنیشنل بین المللي قوانین چې کوم د کپیټالیزم سټیټ کې مونږ اوسېږو ملک اروپایانو او هم د شرقیانو په خلاف روسانو زمونږ په ملک کې تجاوز وکړ او راغی دا د ټول بین المللي قوانینو پر خلاف دی که چیرې مونږ غواړو هغه جهاد ته دغه الفاظ ورکړو نو هغه 2 میلیونه شهیدانو ته یو رقم توهین ده هیله مو دا ده چې دغه موضوع نه ځان وژغورو بل یو هیڅوک سوال کوه جواب به درکوم یو سوال کوه یو جواب به درکوم صحیح ده زما خبر نه ده تکمیل شوی مهرباني خبره مکمله کا جواب کې سوال به کې جواب درکوم صحیح ده بالکل ته جواب راکړه زه ستا خبره اورم او ستا د خبرو سره زه بحث کوم ستا په نظریات زه خو اول په دې اعتقاد نه لرم چې ستا نظریات جهادي وي ځکه ستا نظریات چپي ده ته چپیو تلابي کوې او د چپیو خولې تلابي کوې او د دوی د نظریات تاییدوي تا نه د جهاد استدلال نظریات د دا نه ده نظریات د دا نه ده که یې کنې دا ستا شخصي کار ده دوی موضوع دا ده چې تاسو که غواړئ په یو موضوع باندې تم شئ وایي ستا مشر د امریکایانو سره ناست و امریکایانو سره خوري او دا کوي او دا کوي زما مشر هغه ولې نه یادوي چې زما مشر د روسانو سره هم جنګېدلی زما مشر تر ټولو غټ د روسانو د ملا تیرې ورمات هغه ولې نه یادوي
او زه سره ولاړ وم. اجازه راکړه زه به خبره تکمیل زه سړي سره خبرې کوم. تاسو ما پرې ځان دیوالانو زه ولا جواب ورکوم. ډاکټر صاحب نه یو د هیله دا چې لږ خبرو کوم چې تعالی جواب درکړم. خپل سوال وکړه. ګوره سوال مکوه. دا په یو په 100 دقیقو کې دی 15 خبرې وکړ ټول مانټ کړی. څوک به خبرې نه کوي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب یو یو سره خبرې نه کوي. ته مهرباني وکړه خبرې اجازه راکړه. د تعالی وخت کوم کنه اے دی روپا مجاهد د تعالی ټیم کوم د تعالی ټیم کوم یو سوال وکړه د تعالی جواب کوم بل سوال وکړه. یو خو دا د خطاب چې کې زه مسلمان یم افغان یم مجاهد یم پلار مې په شهادت رسیدلی ورور په شهادت رسیدلی کورنۍ مې په شهادت رسیدلی په د فخر کوم. یو د روسانو په مقابل کې جنګېدلی هم یم. اجازه راکړه چې د خپل خبره درته وکړم. اجازه راکړه چې خپل خبره تکمیلوم. منظور پښتین یا د تاسو د ما سوالونو ته پرې چې جوابونه درکوم ته مونږ پښتون ته ورالي. مهرباني وکړه تاسو نظر دلته مهرباني وکړه زه اول ډاکټر صاحب مونږ هیڅ کله نه دی ویلي مونږ عام مجاهد د دې اکثر لمنګ دا اصطلاح استعمال کړي. مونږ عام مجاهدین خود دي چې دې قرباني ورکړي ځان په خبره پېکا. بل ځته نه یو پښتنه کوم چې دا جهاد د کافرو په خلاف کې د مسلمانانو په خلاف. دا جهاد د مسلمانانو په خلاف نه کیږي د کافرو په خلاف کیږي. وای تاسو نور له 15 کې چا په خلاف جهاد کوو. واګونی صاحب ګور صافای صاحب نه واګونی صاحب دا خان تاسو کوم جهاد کوو د افغانستان کې صافای صاحب یو خو زه ته باید جواب راکړه کنه. ګوره زه ته باید علمي خبرې وکړم په علمي موضوع باندې کنه علمي تاسو ګوره زه ستاسو په موضوع باندې پیګم. ما په موضوع نه پوهیږي. زه ستاسو په موضوع پوهیږم. ما خبره وره زه تاسو چې په نور له 15 کې د داوود خان حکومت او اسلامي حکومت ته کوم جهاد کوو. اجازه راکړه اوس صافای صاحب یو خو په علم تقاضا ده د علم تقاضا ده د اخلاق دلته حکم کوي چې زما نظر واوره زه ستاسو نظر اورم. داوود خان په خپل د کمونستانو له طرفه ترور شو او وژل شو. همدغه کمونستان چې نن په سیکولران بدل شوي. دغه کمونستان په هغه وخت کې د کمونستي د مفکورې د پلي کولو لپاره د کابل په پوهنتون کې ډېر غټ ونډه درلود او افغان مسلمان ملت دغه نتیجه ولید چې حتی ببر کارمل او نور ډاکټر صاحب چې سره کوي څنګه راځي دا راځي تاسو څنګه خلک مونږ نه مخکې راشي دا په دې دروغ نه خلاصې دي شي استاپ تاسو لعنت دې پاکه پاچا صاحب خبر واوره یو خو چې کله خبره کوي د بل سړي خبره هم واګونی اجازه راکړه ته د داوود خان د داوود خان په وخت کې چې حزب اسلامي د داوود خان په متعلق ودرې دا جهاد وکنو همدغه د پښتنه ده. اجازه راکړه چې وضاحت درکړم چې کله نه ته ماته اجازه نه راکې په خبرو کې به پاچا صاحب نه دلته جواب راکړه اندلته درکوم زه ته نه تختم ستادي او دا ټول دراوځو نه په هر مضمون چې سره ټول تنظیمونه دې جواب درکوم ټول تنظیمونه نه یو خبر باندې جواب ورکوم تنظیمونو په نمائندګي نه راغلي زه د आवाज زما عقیده او زما نظریه آزاد او خپلواک ده زه کولای شم دا د کوم دیموکراسي د لپاره چې تلابي کې زه د دغه دیموکراسي تر سوري لاندې تاسو سره بحث کوم او دا مې حق دیموکراسي په یو په شریعت په یو بار څه په یو دې ماته دغه مکو ما ته ایکسپلین کوم ډیره مهرباني مې په ډوړو په ان شاء الله نو نه زه ستاسو سوال جواب ورکوم زه خپل ځان نه دفاع کوم دا مې حق ده چې باید وې کوم بل دې منډه ما جواب راک ما ته جواب بچا صاحب محترم زه نه منډه وهم او نه په منډه په ګندالته ولاړم لکه راوړ څه پښتنه جواب درلود جواب درکوم او کوم جواب نه درلود بیا جواب بخانه یو حیث مسلمان نور جنایتونه ته اشاره نه کوي ته هر ورځ اندغه د مضمون نه چې حالا د تاسو ساتي یو د تاسو جنایتونه په لابي کې نه مانه بدا خبرو وانه ټول عمر ولا ولا څنګه به جنایت ګوره پاچا صاحب د نشو بادشاہ صاحب محترم ګوره زه تاسو
زه تاته محترم خطاب کوم زما خبره تاته محترم خطاب کوم تاته د دوه احساساتي کېږم پاچا صاحب ګوره یو خو هر خبره ستا ولس خبرې دلته ما نوٹ کړې ولس نه تا نه ما ګوره داخل ګوري ګوري تا ما ته سوال وکړ ما ته ویل چې ته ما ته جواب راکړه چې د داود خان په خلاف واقعي صاحب ګیرم ته چې داود خان په وخت کې جهاد بيخي فرض نه و دا راته وایي چې د ترکی په وخت کې جهاد فرض و کنه دا راته وایي ها دا راته وایي چې ترکی په وخت کې خبره زه ته داود خان خبره کوم ته ما دې جواب راکړه صافه ست پرېده زه پاچا صاحب خبرې بس یو خبره کوم مهرباني وکړئ پاچا صاحب تا ګوره سوال وکړئ د دې سوال زه دومره یو خبره تاسو ته کول غواړم دوی وایي چې ته ولې په هغه ظلمونو باندې نیوکه نه کوي چې هغه کمونستانو کړي ته ورته خپله کمونست وایې زه هغې باندې نیوکې څه حق بیا لرم ته ځان ته مسلمان وایې منحص د مسلمان ته باندې باید نیوکه وکړو ګوره ساتې صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه کوم ما ته ویل چې د صبر کو دا تاسو یو منټ ساتې صاحب دې ډاکټر صاحب ما نه یو ولایت کې پوښتنه وکړه چې د ثور کودتا څنګه او ما ورته ویل چې غټ جنایتو باید چې خلک محکمه شوی چا چې د ثور کودتا کړې ده زه ورته ډاکټر صاحب ته وایم چې په 1915 کې دا خلک چې تلي پاکستان ته دې جنایت کړی خیانتګر دي که نه دي وایي جواب یې څه وایي پاچا صاحب وایي هغه وخت کې داود خان کافر و بیا عمرې ته چې لاړ مسلمان شو چا دا چا درته ویلي چا اوس ویلي دا پاچا صاحب صافه ته کېنه صافه یې کېنه زه خبرې کوم ته خبره مه تحریفوه پرېږده چې خبرې کوم ته بل خواته ځې بل خواته محمد فایل وګوره ته به خپل سوال وکړې یوه د قاضي دواړه سرپریز دا د ډاکټر صاحب نه دی چې سایبر منطقي مې کښېنولي سایبر منطقي مې کښېنولي لپاره خبرې کوي دی خپل سوال مې کو پروا نه کوي دی زموږ میلمه دی دته موږ احترام ورکوو ته خپل خبرې کوي موږ د کوم ته نه لګو ته موږ مسلمان وروړي افغان دی د دې له ډاکټر صاحب ته راغله ته چې راغله پاچا صاحب ته چپه وویلې ته چې راغله په خبرو کې جوړه ته چپه طرفداري کوي بلې یو خو ته ګوره واګونی صاحب محمد ستا موقف معلوم نه ته څه کوي او د چا سره کوي او څه خبرې کوي مسلمان چې بیا د دوه مسلمان خبرې ته ډاکټر صاحب خبره جواب یې په اړه ورته قضاوت کوي ګوره زه تا بل پوښتنه کوم نن چې ته وایې چې بین المللي قرارداد شوی د هغې مطابق زما لیډر پیسې لي نو بین المللي قرارداد شوی چې اشرف غني صاحب هم پیسې لي دا پوځیان په هغې حساب راغلي افغانستان ته ما تا ته نه دي ویلي چې بین المللي قرارداد کې زما بین الافغاني ګوره یو خبره بین الافغاني بین المللي یو شی شو ډالر یو جنرالي پاچا صاحب محترم $3 میلیونه چا واغستل $3 میلیونه په دې پیسې چا واغستل راکه سند چا اخیستی راکه سند چې د افغانستان کې چا هم نه ودلې سړی دا خو خبره ده واګونی صاحب پاچا صاحب محترم مکرم مشره ستا د دې ښایسته ګیرې نه دې زر بې ادبه قربان سي زما خبره واوره زه چې تا سره بحث کوم هدف مې دا نه ده چې خدا نخواسته چې زه تا توهین کم او یا ستا نظریات وکړم هدف مو دا ده چې دغه ملت ته یو څه ورکړو او ستا نظر واوري زما هم نظر واوري والله که مې دا هدف وي چې ستا ته خدا نخواسته په خیرنو سترګو وګورم یا داسې مې هدف وي پاچا صاحب راځئ دا به بهتر نه وي چې موږ د افغانستان په آینده باندې خبرې وکړو اوس چې هر څه شو پرېږدې دا سفر خپل لایف کې دا خبرې وکړه ته خو د خپل لایف کې دا خبرې نه کوې ډاکټر صاحب ته اجازه راکړې زه خپل لایف کې افغان ټایګر وګوره دې دواړه چې پرېږدي دې دواړه د خپلې خبرې وکړي ما اول وکړل ما دا چې دې د منطقي قاضي ده ټول سوال نه یو منټ صاحب یو منټ دا ولس یې واوري ولس دا زما خبرې واوري ولس د غازي امان الله خان په خلاف دې خلکو د جهاد پلان به جوړ کړی د داود خان په خلاف د جهاد پلان و
د ترقی په خلاف د جهاد د حافظ الامین په خلاف جهاد د ببر کارمل په خلاف جهاد د ډاکټر نجیب په خلاف جهاد د صفت الله مجاهدی په خلاف جهاد د ربانی په خلاف جهاد د مولا عمر په خلاف جهاد د کروي په خلاف جهاد د اشرف غنی په خلاف جهاد دا څنګه جهاد دی ډاکټر موږ په نوم په خلاف واګورئ سادات صاحب د پاچا صاحب کا پاچا صاحب کاموال او د قومي خلک خدای اندسې با احساساتي خلک دي زما خبرې ورګه قدرت خدای په دې کامک زه ډېر دوستانم لرم زه څه وایم زه خپل د نظر یو دقیق ورکوم بیا بل دلته ورونو ته وخت ورکوي چې د خلک وخت ورنه کړي دا تیګه دي ټول یو خواته شي دا ما چې د منځ کې ودرېږه دا مو نظر ده بل مو ولا نه الحمدلله ما ته ویل ډاکټر صاحب ولس قضاوت کوي ولس زما ویډیوګان ګوري لایټ ګوري ولس لیوانه نه دي سماغه خراب دي زما د خدای قسم کده یو پارټي سره تعلق لرم زه لا اله الا الله محمد رسول الله افغانستان لپاره مبارزه کوم نه د اشرف غنی په کیسه کې نه طالب په کیسه کې زما ویډیوګان زما لایکونه ټول پراته دي زما په لایف کې چا نه جوړه نشو کولای چې په طالب نه څه خبره او یو غلطه خبره او د کله نه پراته دي خو زه دا وایم چې چاپی چې دې ځان خبره نه کوم زه دا وایم چې ستاسو په لایفونو کې تاسو عموما دا فکر ورکوي چې صرف مسلمانان منګه جهادیان منګه د اسلام تاسو لا خبرې دا خبرې نور پرې دی قرآن او قانون او قانون دي صاحبان اسلام پالي دا خبرې دي افغانان ټول مسلمانان دي نه دي څه دا اسلام پالي په کې کوم جن راوته کمونیستي خو لاره سره وګوره په مسکو کې خدمت شوه په افغانستان کې تاسو په خپل لاره ژوند کوئ ولې دا څه شي کوي دغه امریکایانو ته موږ خپل لاره برابر کړه چې د طالب مجاهد ټول سره یو شوی وي نو امریکایان باندې نه راغلي خدشري نظام د طالبانو ولې مجاهدینو په پاکستان ته ولې په خود چې د شریعت ته غواړي په هغه وخت کې خود مله ورته شریعت ما منل ټول دنیا منل مجاهدین په قرارات کې اسلام خبره ولې پاکستان د اسلام د منډيوالي ولې د طالبانو په خلاف مسله جنگ شروع کو دا ګور حقیقت موږ ډاکټر صاحب باید په ملي شي نه کار کوو موږ تاسو په دې خبرو نه تیریږو ته افغانستان ته موږ تاسو صحیح میسج ورکوو کوم ځوانانو ته ځوانان باندې ویلي خپل ما وخت کړی د کابل د تاسو په اړه شمس ځوانان نه دي دا ټول په یو تنظیم کې بچیان څلور وړه وطن پالي او د وطن لپاره کار کوي وطن د خپل کار کوي ته چا تنظیم په دې کلی زور پسې زه د افغان ما مسلمان ما د وطن لپاره کار کوم او ځوانان په دغه فکر دي چې نو باندې باید موږ تاسو چې نه پاتو د وطن لپاره همدغه صرف خلک د سوشل میډیا کې څو کسان دي همدغه دي چې د نور هم سوشل میډیا کې نه دي دا الحمدلله زه خپل نظر درته وایم موږ په افغانستان کې ټول د افغانستان ځوانان او د په شمول د تا هیڅ افغانان هغه یو نظام نشي منلی افغانستان د افغانانو د اسلامي او ملي ارزښتونو په خلاف وي افغانستان پرون هم د دغه ارزښتونو لپاره قرباني ورکړي نن هم ورکړي نه اوس چې زه ته باید په مستقبل باندې خبرې وکړو پاینده باندې ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ډاکټر صاحب بخښنه غواړم ګوره پاچا صاحب په افغانستان کې څل په څونه کې شریعت غواړم غلط میسج باید خلکو ته ورنکو نه غلط میسج د اسلامي شریعت ډاکټر صاحب محترمه پاچا صاحب محترمه پاچا صاحب ډاکټر صاحب دواړه محترمین هو ګوره په زه نور لایف ما خراب شو ګوره ډاکټر صاحب محترمه تا موږ ټول ډاکټر صاحب احترام ته کوو چې دلته راشي ګوره څوک نه کنځا ته کوي موږ وروري مشاري ته نه پوهېږي موږ نه پوهېږو ګوره تا دې ځای کې دا خبره چې زه پاچا صاحب پسې راغلم ګوره ډاکټر صاحب محترم الله باغی پاچا صاحب الله شخصي لامبات سره میسنجر کې ځان ورته هوا ډاکټر صاحب محترمه ګوره دې ځای کې تا غلطي وکړه ته یو ډاکټري ماشاءالله او ته موږ احترام لرو افغاني ته وایي چې زه پاچا صاحب پسې راغلم په هغه وخت کې زه لایف کې نورې خبرې به مې تاسو نه اورېدلې دې ځای کې تا غلطه وکړه هر څه په موضوع باندې خبرې وکړو د حل لارې چېرې خلک سره ورسېږو محمد سعید هلمندی اجازات ورکړم ما د پاچا صاحب ته چې زه خاص مهرباني وکړه راغلی وم هدف مې دا و چې د سره یو ټوکه وکړم او ورته ووایم چې یاره ورور زه ته په خپل نظر کې موافق نه یم زه د پاچا صاحب ډېر احترام ساتم او د موږ دوست ده د موږ مشر ده خبرې کوي یو با احساسه افغان ده هدف مې دا نه و چې ده پسې راغلی
هدف دا نه دا یو جنبه دی یو عرف او بل نظر